بسم الله الرحمن الرحیم. د سیسکو ای اس ای فایروال د زده کړې اتمې نمبر ویډیو ته ښه راغلاست. نن موضوع د موږ او تاسې دا ده چې څنګه وکولی شو په ای اس ای فایروال کې ډي ایچ سی پي کنفیګر کړو. دا چې ډي ایچ سی پي څه ده او څه دپاره کارېږي دې په اړه تاسې مکمل معلومات لرئ او موږ مکمل تفصیلي پې بحث کړی دی سیسیني ویډیوګانو کې. خو اوس نن یوازې فالول وایو. لنډ دا وایو که یعنې که چیرې موږ او تاسې وغواړو چې دغه سیسکو ایس ای فایروال اتومات دغه خپل کنیکټ شوو وسایلو ته آی پي ادرس ورکړي چې څه ورسره کنیکټ دي آی پي ادرس هغوی ته د فایروال له طرفه اتومات ورکول شي. نو دې لپاره موږ او تاسې باید څه وکړو، په ایس ای فایروال کې ډي ایچ سی پي فعاله کړو. نو ډي ایچ سی پي فعالولو په خاطر باندې لکه اوس ګورو موږ سره دغه راوټر ده او کنیکټ ده د فایروال د دغه انټرفیس ایترنیټ 0 چې انسایډ نومیږي د انټرفیس سره کنیکټ ده. اوس زه راځم دا فاست ایترنیټ 01 دا معلومات غواړم وګورم. راځم راوټر ته او د راوټر په باره کې معلومات کتل غواړو. انټرفیسونو شو آی پی انټرفیس بریف. کله چې دا وګورو موږ سره انټرفیس فاست ایترنیټ 01 چې ده د دې آی پی ده 50002 او اپ ده. نو زه وایم چې نه دا آی پی موږ مینول ورکړې ده. میتود موږ څنګه کړې ده؟ مینول آی پی موږ ورکړې ده په خپله. اوس وایم چې نه دې ته باید د ای سی فایروال آی پی ادرس ورکړي. نو دا آی پی ادرس ته نه ختمو. کنفیګر ټرمینل او انټرفیس. کوم انټرفیس ده موږ سره فاست ایترنیټ 01 ده. انټرفیس فاست ایترنیټ او 0/1 دلته راکړو. ورته وایم چې نو آی پی ادرس، نو آی پی ادرس. دا آی پی ادرس مې ختم کړ. اوس د راوټر دغه انټرفیس چې ده دا آی پی نه لري. وایم چې دا باید اتومات د ډي ایچ سی پي نه آی پی واخلي. نو زه ورته وایم چې آی پی ادرس واخله. خو کوم آی پی ادرس؟ ډي ایچ سی پي. ډي ایچ سی پي چې ته ریکویسټ لیږه هغه پروسس په ترو ډي ایچ سی پي نه آی پی اخلي. نو دا مو انټر کړ. اوس که چیرې زه راځم دا معلومات وګورم، دا ځل به هغه آی پي نه وي. ګوره شو آی پی انټرفیس بریف. دا ځل ګورو فاست ایترنیټ 01 آی پی ادرس یې څه شی ده؟ ان اساینډ ده او میتود کوم میتود ده؟ ډي ایچ سی پي. ډي سی پي نه د آی پی اخلي، خو لا تر اوسه د ډي سی پي کوم آی پی نه ده ورکړې. ولې؟ ځکه چې کوم ډي ایچ سی پي سرور موږ سره نشته. نو اوس موږ غواړو چې دغه راوټر وبخښئ دغه ای سی فایروال دغه انټرفیس ایترنیټ 0 باندې د دې ډي ایچ سی پي فعاله کړو. نو ډي ایچ سی پي کې موږ سره یوه خبره د ټولو نه مهمه دا ده چې رینج به تاسې مشخص کړئ چې د کوم رینج نه تر کوم رینجه پورې آی پیانې ورکړي. اوس ګورو موږ ویلې دې راوټر ته که راځو اول خو دا آی پیانې دي صحیح شو. اوس زه دې ته راځم. نو کوم رینج نه؟ اول به یو پول یو لیست د آی پیانو جوړو. د هغه نه وروسته به دا انټرفیس څه کوو؟ دغه ډي سی پي به انیبل کوو. نو دا کارونه کول غواړو. نو څنګه کولی شو دا کار وکړو؟ تاسې اول راشي انیبل پاسورډ غواړي. پاسورډ مې تاسو ته ویلی وي چې څه شی د پاسورډ یې بلانک خالي انټر مو کړه. اوس زه راځم غواړم ډي سی پي کنفیګر کړم. نو راځو کنفیګر ټرمینل کنفیګریشن موډ ته راداخلي. اول یو پول جوړو ډي ایچ سی پي ډي ډي ایچ سی پي ډي سوال یې ورکړه تاسو ته ښیي. ګوره ډي سی پي ډي اډرس کنفیګر د آی پي پول. ډي سی پي اټو کنفیګر کولی شي، ډي ان اس کنفیګر کولی شي. ډي سی پي ډي نو زه غواړم اول د خپل د ادرس پول جوړ کړم. ډي سی پي ډي او ورته لیکم چې ادرس له څونه څونه ورته وایم شروع وکړه له 50.0.0.1 نه واخله تر یو نه زه ورته وایم لسو نه شروع کړه تر 50.0.0.90 پورې خلکو ته آی پیانې ورکوه. یعنې 80 آی پیانې د به دا خلکو ته توزیع کوي 80 نفرو ته. او په کوم انټرفیس باندې ده؟ په انسایډ په دې انټرفیس باندې ایترنیټ 0 دې ته موږ انسایډ نوم ورکړی و. نو دا مې ورته ولیکه انټر. کله مو چې دا جوړ کړ ډي سی پي پول موږ سره جوړ شو. اوس به دا انیبل کوو. نو ورته وایم چې دا ډي سی پي لیست خو مې جوړ کړ او ډي سی پي ډي او ورته وایم چې انیبل دا څه وکړه؟ انیبل یې کړه انسایډ. صحیح شو. دا مو انیبل کړه. نو هلته ډي ان اس سرور وي که نه وي چې د ډي ان اس آی پي که تاسو غواړئ چې څه وکړئ ډي ان اس هم ورته کنفیګر کړئ نو کولی شئ کنفیګر یې کړئ مشکل نشته. ډي سی پي ډي او ډي ان اس. ګوره دلته ډي ان اس لپاره موږ سره آپشن شته که نه؟ ډي ان اس
ډي ان اس ته ده. نو ډي ان اس کې ورته هم چې ورته ورسوه، نو ته د خپل ډي ان اس سرور آی پی ورکړه چې دغه په ډي ان اس مثال زه ورته وایم 8.8.8 کولی شي سیکنډري ډي ان اس سرور دویم ډي ان اس سرور هم ورکړي، خو زه نه ورکوم، دا مو ورکړه چې دا په ډي ان اس کې ورته ورسوم. نو ډي سی پي څه وسو؟ فعال سو. دا رائټ کوو، کنفیګریشن مې راواخیستل، سیف شو. اوس زه راځم دې راوټر کې ګوره، مخکې ما درته ویلې چې دې راوټر که چیرې موږ تاسې وګورو راوټر 1 دې د فاست ایترنټ 0 آی پی څو والا ان اساینډ آی پی نه والا. اوس ولې نه و؟ ځکه هغه وخت کې په دې راوټر کې په دې اس ای فایروال کې ډي سی پی نه و کنفیګر شوی. اوس ګوره زه راځم دا ځل ګورم شو آی پی انټرفیس بریف وګوره 50.0.0 د دې آی پی د دې انټرفیس او چا ورکړی ده ډي سی پی ورکړی. نو دلته موږ ډي سی پی څه وکړو؟ کنفیګر کړه. کولی شو په دې طریقې سره موږ تاسو لاړ شو په اس ای فایروال کې څه وکړو؟ ډي سی پی کنفیګر کړو. اوس کولی شي راسي ګوره د دې آی پی د 50.0.0 لاس کنه، زه دوباره راځم بیرته ای اس ای ته. ای اس ای کې بعض د ډي سی پی ډي کې شو کمانډونه هم شته ده، ها کولی شي تاسو وګورئ. لکه مثلا ورته ولیکه چې شو ډي سی پی ډي، ډي سی پی ډي چې شي ګورئ هوته بینډینګ ماته وخی چې شي وکړه ډي سی پی ډي بینډینګز. اوس ګوره موږ ته ښیي 50.0.0 دا آی پی ورکړی د چاته دغه مکه دای مکه درسته دغه ته پوه شوې، او دومره سکندو کې دا څه کیږي لیز ټایم ده پوه شوې، یعنی یو آی پی لا تر اوسه پورې د څه کړی ده انساین شوی د خلکو ته توزیع کړی ده، ورسېدې په دې قصه بل چا آی پی نه ده غوښتې. نو دا شو کولی شو موږ تاسو راسو ورته ولیکو چې شو ډي سی پی ډي سټیټس ګوره دا درې شان شو کولی شي ښه شو ډي ایچ سی پی ډي سټیټ موږ ته وښیه. اوس ګوره حاله د کنټیکس کنفیګرډ اس ډي سی پی سرور دا ډي سی پی سرور په چی شی شوی دا کنفیګر شوی دا او کوم انټرفیس ډي سی پی سرور په څه بد کار کوي انساید یې پوه شوې inside interface چې ده ښه او انټرفیس آوټساید ناٹ کنفیګرډ فار ډي سی پی آوټساید انټرفیس باندې ډي سی پی نشته ده په ډي ام زی 1 دی انټرفیس باندې نشته او ډي ام زی 2 باندې هم هغه نشته ده ورسېدې په دې قصه باندې. نو دا کولی شو موږ شو کمانډونو په ترو باندې دا سټیټ او سټیټس دا ټول موضوعګانې وګورو. اوس که غواړم زه بیرته په دې راوټر کې دا ډي سی پی سرور څه وکړم ډیسیبل کړم، زه هم چې دا د نور چاته آی پی نه ورکوي ډي سی پی سروس مې پکې انیبل کړی و مزدکه چې څنګه کنفیګر کړي بیرته دوباره غواړو دا ختم کړو ډېر اسانه کنفیګر ټرمینل کنفیګریشن موږ ته وراسي ورته وبلیږي چې کلیر کا چې شي کلیر کنفیګر ډي سی پی ډي بیرته څه وکړه کلیر کا ختم. اوس نور نو دا ایس ای فایروال بیرته ډي کا نه کوي. اوس د راوټر ته چې کله مونږ دی آی پی وګورو دا آی پی نه لري ښه. اوس ګوره دی خو 50.0.0 کنه دا خو تر ډیر وخت پورې راځي رښتیا دا چې شي کیږي ځکه هغه ثانیه ټایم چې ده تر وخته پورې به دې راوټر سره دا آی پی اساین وي پرته به وي. اوس نو دا به وخت اخلي چې تر څو پورې دا څه وشي پاک شي. موږ یو دقیقې لپاره ویډیو پاس کوو او دوباره بیرته راګرځو. نو اوس یو ځل بیا هم دا ګورو چې کوی چې هغه آی پی شته پکې کنه نو هغه آی پی باید وي ځکه د هغه لیست ټایم ډیر زیات وو. خو که غواړئ مطمئن شئ چې دا نور ډي سی پی سرور ده وکړه نه دا نو راشي دلته ما درته ویلې تاسو ته شو کمانډ مې وښوده کنه شو ډي سی پی بینډینګ کې اوس ګوره چاته آی پی ورکړی ده دا درته وایي چې بینډینګ کې هیڅ سیم نشته مخکې ښوده چې دغه ته مې آی پی ورکړی ده په دغه وخت کې پوه شئ او دغه ما کترسې ښوده. اوس زه ورته وایم شو ډي سی پی ډي سټیټ وښیه ګوره interface inside not configured for DCP inside کې DCP configuration نشته دا نو دا سره کولی شي ختم شي. نو په دې موضوع مو سره خلاص شو کنه. نو زه راځم دا ځل څه کوم دې راوټر ته بیرته دوباره خپل آی پی ورکوم دې انټرفیس ته پوه شو هغه ډي سی پی ادرس ته نه سکوم ختمو. نو زه راځم ورته لیکم کنفیګر ټرمینل او ورته لیکم چې ډي سی او بخي سوري انټرفیس کوم انټرفیس ته فاست ایترنت 0/1 او آی پی ادرس کوم آی پی ادرس ورکو نه آی پی ورکوم 50.0.0.2 ماسک 255.0.0.0 بس خلاص شو. نو اوس دای دغه ډي سی پی ادرس پریدي او خپل منول دغه آی پی څه کیږي دته آسان کیږي دا ځری چې اوس وګورو کنه
یا موږ د آی پی ته نه ریلیز کړی وای بیرته دوباره چې له سره اپډیټ کړی مې د کوم آی پی نشوي اخیستلی ځکه کوم ډي سی پي سرور باندې خو خیر اوس راځو ورته لیکو چې شو او سوري منتظر کیږو شو مې غلط کړی ښه دلته مې سپل غلط ولیکه خو زه خیر اوس لیکم شو آی پی انټرفیس بریف نو آی پی ادرس یې څه شی ده 0.0.2 او اپ هم دا آی پی میثود یې سره هم دا مینول موږ په خپل سټیټیک څه کړی ده آی پی نو دا و چې څنګه موږ وکولی شو په اي اس ای فایروال باندې څه وکړو ډي سی پي کنفیګر کړو او که د نیټورکینګ په باره کې نور هم زده کړې کول غواړئ لاړ شئ یوټیوب ته په یوټیوب کې ولیکئ عبدالله سروش کله مو چې عبدالله سروش ولیکه تصویر او دا نوم چې راځي په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به راشئ کومې برخې ته پلی لیست ته په پلی لیست برخه کې دلته کولی شئ تاسو د کمپیوټر او د کمپیوټر ساينس د هر مضمون زده کړې وکړئ خو که نیټورکینګ زده کول غواړئ تاسو اول د سی سی ان ای دا ویډیوګانې وګورئ شپږ اویا او دغه نه وروسته د ام سی اس ای د وینډوز سرور ویډیوګانې وګورئ 15 ویډیوګانې دي او دغه نه وروسته راشئ چیرته د سسکو اي اس ای فایروال تر اوسه پورې وو ویډیو اپلوډ شوي دي چې دغه فعلي ویډیو اتمه ویډیو ده نو که چیرې مو ویډیو خوښوي لایک او کمنټ او شیر کوئ ځکه چې تر څو پورې نور خلک هم ترې څه وکړي ګټه واخلي او نظریات مو کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ مننه تر راتلونکي مو الله مل شه